خوږو ماشومانو په یو کلي کې یو ډېر ښایسته چرګ اوسېده. دغه چرګ به هره ورځ سهار وختي په یو لوړ دیوال ودرېد او په ډېر لوړ غږ به یې اذان کاوه. یوه ورځ یوې ګیدړې چې ډېره وږې وه دا چرګ یې ولید. هغې په زړه کې ویل که دا چرګ زما په لاس راشي نو نن به مې اختر وي، خو چرګ په یو لوړ ځای ناست و او ګیدړې ورته لاس نه رساوه. ګیدړې په نرمه ژبه چرګ ته غږ وکړ: ای د کلي بادشاه چرګ جانه، ما اورېدلې چې ستا اواز د ټولې نړۍ نه ښایسته دی. ستا پلار به چې کله سترګې پټې کړې او اذان به یې وکړ نو د مرغانو بګ ډېر هوهېدو، آیا ته هم داسې اذان کولی شي؟ چرګ په خپل صف ډېر خوشحاله شو. هغه غوښتل وښیي چې اواز یې له خپل پلار نه هم ښه دی. نو خپله سینه یې پړسوله او خپلې دواړه سترګې پټې کړې چې په زوره اذان وکړي. همدا چې چرګ سترګې پټې کړې ګیدړې پرې ورټوپ کړل او چرګ یې په خوله کې ونیو او د ځنګل په لور روانه شوه. د کلي خلکو چې دا ولیدل نو نارې کړې: ګیدړه زموږ چرګ وړي ونیسئ. چرګ پوه شو چې مرګ ته نږدې دی نو یو چل یې وکړ. ګیدړې ته یې ویل: خورې دا خلک څومره بد دي، ستا په کار کې کار ساتي. ورته ووایه چې دا زما خپل چرګ دی، ستاسو پرې څه کار دی؟ ګیدړه په خبرو راغله. همدا چې هغې خپله خوله خلاصه کړه چې خلکو ته ځواب ورکړي، چرګ د هغې له خولې والوت او د یوې لوړې ونې په سر کېناست. د کیسې نتیجه: ګیدړې په افسوس سره ویل: لعنت په هغه خوله چې بې وخته خلاصېږي. چرګ ورته ویل: او لعنت په هغه سترګو چې د دښمن په وړاندې پټېږي. دا کیسه موږ ته دا درس راکوي چې د چا په دروغجنو صفتونو باید تیر نه وځو او په سخت وخت کې باید له عقل نه کار واخلو.